چه دیگه تو چه داری؟ دا ما بچی را ووتل د صبر په نهم تاریخ صبح 15 بجې ځکه موږ نه مکتب لږ جدا دی هلته روانو دلته غلا مرمۍ پاتې وه دوه کومې ولیدلې وه راخیستې وه ټول ته نه 11 نفر تاو وه دلته کې دا د کور د حجرې شاله ټکولې ده د انفجار وکړو چې ما راوکته د موږ کور شاله ګرد شو سر کلی موږ کور نږدې دی او دا ما وریارونو خپلو پردي منډې رامنډې شروع کړې موږ نه لږ مکتب لرې دی موږ وختي ځو هغه چې وچاودې دا اوس نور دا موږ دلته پکې 4 کسان زخمیان شو 4 کسان پکې شهیدان شو او 9 کسان پکې زخمیان شو چې ما پکې دواړه خپې کته دي او دلته یو بل د عبدالرشید نومېږي چې ده پکې دواړه ښکته دي او دا نورو یې وایي خپه کته ده دا ورځ چې په موږ تېره شوه دا ډېره بده ورځ وه دا ورونه خویندې مې ټول په وینو پکې پټ وه او وینې پراتې وې چې مونږ غونډ فامیل پکې تباه شو ډېر تکړه استاد دی دلته وجیره کې درس ورکوي خو امتحانونو له بیا مکتب له وړو خو لږ مشکل سره یې وړو ځکه دا خو تر هغې ځایه پرې تللی نه شي پښې تړاکې کېږي او موږ داسې واسیان نه یو چې ګواډه ورته واخلو دی په ګواډې کې ویځو سوله وشي موږ به ډېر خوشحاله وو دا مشکل نه به خلاص شو خپل کاروبار به روغ سړی کوي که مریض سره کور کې وي په امن کې خو به وي که نه امیدواره یو چې طالبان راشي او د حکومت سره سوله وکړي او په افغانستان کې نور امن راشي چې زمونږ غونته نور خلک داسې معیوبه نه شي مړه نه شي طالبان حکومت راټول شي هغه سوله وکړي نور ماشومان شهید نه شي هغې ته نه کار نه شي